تاوتریخوالو له کمولو سره د وسلوالو طالبانو د مشر توافق. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د جګړو د کمولو لپاره چمتووالی ښودلی. موږ د یو مهم او ښه پرمختګ خبر ترلاسه کړی. وسلوالو طالبانو چمتووالی ښودلی چې تاوتریخوالی به کموي. د ښار جوړونې وزیر د ناقانونه کړنو په اړه څېړنې. دغه مسله د چارو ادارې تر نظر لاندې د یو پلاوي لخوا څېړل کېږي. جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی از جمله معتمدین یاران نزدیک جناب رئیس جمهور بود. اونقدر که رئیس جمهور با او اعتماد داشت به هیچ کس نداشت. حالا که اینقدر دزدی کرده فهمیده میشه که کسایی که نزدیک باشن بیشتر دزدی میکنن. او د ترکیې له ولسمشر سره د ډونالد ټرامپ تازه ټلیفوني خبرې. ډونالد ټرامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ایران، لیبیا او سوریې په اړه خبرې کړې دي. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1498 هجري لمریز کال د مرغومي 26 او د 2020 میلادي کال د جنورۍ 14 نیټه ده. دا هم پوره خبرونه. ویاند سید ادریس سادات. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د جګړې کمولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. شاه محمود قریشي په یو ویډیویي پیغام کې وایي د سولې په برخه کې د جنګ او تاوتریخوالو کمولو په تړاو د وسلوالو طالبانو چمتووالی یو ښه پرمختګ دی او دوی ترې ملاتړ کوي. په ورته مهال په دوحه کې د سولې له مذاکراتو باخبره کسان وایي د وسلوالو طالبانو مشر ملا حبت الله د تاوتریخوالو کمولو په تړاو پریکړه د علماو یوې شورا ته سپارلې وه او د شورا تصمیم نیولی چې 2 ورځو په جریان کې به وسلوال طالبان جګړه او تاوتریخوالی په دې شرط کموي چې امریکا متحده ایالات په دې موده کې د خپلو ځواکونو د وتلو هوکړه امضا کړي. دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې مذاکرات چې یو مبهم حالت سره مخ شوي، اوس د دواړو خواو ترمنځ د ځینو توافقاتو په تړاو خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په یو ویډیو پیغام کې وایي چې طالبانو افغانستان کې د تاوتریخوالي او جنگ کمولو ته چمتووالی ښودلی. نوموړی وایي چې د تاوتریخوالي کمولو په تړاو د طالبانو چمتووالی د سولې برخه کې یو ښه پرمختګ دی. آج ایک اچھی پیشرفت سامنے آئی ہے. موږ د یو مهم او ښه پرمختګ خبر ترلاسه کړی. وسلوالو طالبانو چمتووالی ښودلی چې تاوتریخوالی به کموي. زما په نظر دا یو ښه پرمختګ دی. د سولې توافقنامې لپاره پاکستان له دې پرمختګ نه ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې د سولې طرفدار دی. په ورته مهال دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې له خبرو باخبره کسان هم وایي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په مهمو تصامیمو کې حساس دی او د جنګ او تاوتریخوالي کمولو پریکړې د علماو شورا ته راجع کړي. دوی وایي د علماو شورا پریکړه کړې څو طالبان د هوکړې لاسلیک په وخت کې جنگ او تشدد کم کړي. طالبانو مشر ملا هبت الله خوند تاسو بریخي چې د پریکړو په کولو کې ډیر له احتیاط نه کار اخلي. هغه د ملا محمد عمر اخوند په څیر په فیصلو کې قاطع او جدیت نه لري. لدې عمله دغه فیصلې چې ورباندې کوونکو 15 ورځې واخیستلې او ملا هبت الله اخوند په ځای دي چې یو قاطع امر صادر کړي چې مونږ تیار یو د ورځني تشدد کمول لپاره. هغه دغه مسله د طالبانو د علماو یو شورا ته ور وسپارله ترڅو یعنی خپل د دغه مسولیت اخیستلو نه تر هغې پورې ډډه کوله ترڅو پورې چې د طالبانو د علماو یو شورا دغه پریکړه تایید نه کړه. خو طالبانو علماو شورا هم یو ډول شرطونه کېښودل. هغه شرط دا ده چې طالبان د په هغه صورت کې ورځنو دپاره تشدد کم کړي چې په دغه موده کې امریکایان د طالبانو سره د امریکایي قواو د وتلو هغه پیمان یا معاهده امضا کړي. خو دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو کابل نیوز ته ویل چې تر اوسه دغه توافق دوی ته نه دی رسېدلی. په ورته مهال د سولې په چارو کې د دولت وزیر چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یوې غونډې ته خبرې کولې ویل تر اوسه دوی خبر نه لري چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو په نوم کوم توافق د میز پر سر ایښی وي. خو نوموړی وایي د سیمې شرایط تر پخوا ډېر بدل شوي دي. تا همین دقیقه که من اینجا هستم و دقیق خبر داریم، مکرر معلومات میگیریم و گزارش میتن از دوحه
تا این دقیقه را من شخصا خبر ندارم که طالبا کدام چیزی به سر میز آورده باشند که بگن بسم الله شروع کنیم. د طالبانو مشر داسې مهال د افغانستان په لوی ښارونو کې د 2 ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمولو په تړاو په مشروط ډول توافق کوي چې ویل کېږي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه په دوحه کې دی. ولسمشر غني د ښار جوړونې وزارت او ځمکو ادارې د مدغم کېدو او په دې وزارت کې د استخدام څرنګوالي په تړاو پلاوی ټاکلی دی. د ولسمشر غني د حکم یو کاپي چې کابل نیوز ترلاسه کړی د چارو ادارې تر نظر لاندې د لوی څارنوالۍ ادارې اصلاحاتو کمیسیون د بررسۍ عالي ادارې او ملي امنیتي ریاست د استازو په حضور یو پلاوي ته دنده سپارل شوې چې د ښار جوړونې وزارت او ځمکو ادارې د مدغم کېدو او د تخطیو ناقانونه استخدامونو په تړاو څېړنې وکړي. په دې حکم کې راغلي چې ټاکل شوی پلاوی مکلف دی څو د خپلو موندنو پایلې په 10 ورځو کې وروستۍ او د چارو ادارې ته وسپاري. د ښار جوړونې وزارت سرپرست جواد پیکار له لوري د ناقانونه استخدام او له هیواده بهر په ترکیه کې د اپارتمانونو او جایدادونو پیرلو په تړاو تر رپورټونو وروسته ولسمشر غني د یو حکم له لارې د دې مسلې د څېړلو لپاره پلاوی ټاکلی. د ولسمشر غني په دې حکم کې راغلي چې دغه پلاوی به د چارو ادارې تر نظارت لاندې جوړیږي چې پکې به د 4 نورو ادارو لوی څارنوالۍ اداري اصلاحات او ملکی خدمات کمیسیون د بررسۍ عالی ادارې او ملي امنیت ریاست غړي حضور ولري. د ولسمشر په حکم کې راغلي چې یاد پلاوی به د ښار جوړونې او ځمکو ادارې د مدغم کېدو او د استخدامونو څرنګوالي په تړاو څېړنې کوي. جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی از جمله معتمدین یاران نزدیک جناب رئیس جمهور بود. اونقدر که رئیس جمهور به او اعتماد داشت بیش کس نداشت. حالی که اینقدر دزدی کرده فهمیده میشه که کسایی که نزدیک باشن بیشتر دزدی میکنن. د ولسمشر غني په دې حکم کې همدارس ټاکل شوی پلاوی معذف ګڼل شوی څو د 10 ورځو په جریان کې د تخطی او استخدامونو کې د ناقانونه ګړیو په تړاو د خپل موندنو پایلې د چارو له ادارې سره شریکې کړي. ولسمشر غني داسې مهال د ښار جوړونې وزارت سرپرست د کارونو څېړنو لپاره پلاوی ټاکلی چې په ځینو نورو وزارتونو کې هم د ورته تخطیو په تړاو راپورونه خپاره شوي دي. حکومت د ټاکنیزو کمیسیونونو د پخوانیو کمشنرانو له محاکمې سیاسي استفاده وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس داود علي نجفي وایي د پخوانیو کمشنرانو پر وړاندې شوی چلند د هغوی زنداني او محاکمه کېدل سیاسي او په دې برخه کې ملامت په خپله د ټاکنو کمیسیون پخواني چارواکي ځکه دي چې د قانون پر ځای د حکومت غوښتنو ته غاړه ایښې وه. دوی وایي حکومت له پخوانیو کمشنرانو ابزاري استفاده وکړه او د پارلماني ټاکنو نتایج لومړی له ملي ټلویزیون بیا د کمیسیون لخوا اعلان شول. په ورته مهال سیاسي احزاب وایي حکومت د یادو کمشنرانو په زنداني کولو سره غواړي د ټاکنیزو کمیسیونونو برحاله کمشنران وګواښي څو د حکومت له غوښتنو سرغړونه ونه کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران چې د لوی څارنوالۍ له لوري ممنوع الخروج وروسته زنداني شول تازه د استیناف محکمې له لوري په 2 کال او 6 میاشتې بند محکوم شول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخواني چارواکي د افغان حکومت له لوري د یاد کمشنرانو پر وړاندې شوی چلند سیاسي دسیسه بولي او زیاتوي چې حکومت په پارلماني ټاکنو کې له یاد کمشنرانو سیاسي استفاده وکړه. پخواني چارواکي وایي افغان حکومت په یاد کمشنرانو د قانون خلاف خپلې غوښتنې عملي کړې. برخورد با کمشنران برخورد سیاسی بود. اصل موضوع گرفتاری از یا و به اصطلاح به زندان انداختن از یا این موضوع سیاسی بود. حکومت کارهای خود سر کمشنرها کرد. هر کسی را که خواست در پارلمان به اصطلاح وکیل بسازه اونا را کردن، تمام کارها را انجام دادن. شما دیدین که اصلا نتایج کابل هم از طریق تلویزیون کابل اول اعلان شد. بعدی کمشنرها را به زندان انداخت. نجفی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران هم ځکه ملامت دي چې د قانون پر ځای د حکومت غوښتنې ومنلې. نوموړی وایي د پارلماني ټاکنو نهایي نتایج لومړی له ملي ټلویزیون او وروسته د ټاکنو کمیسیون له لوري اعلان شول. اینا منتظر ازی بودن که شاید ما هر چیزی که حکومت گفت ما بکنیم و حکومت ما را پاداش بده. یعنی اعتماد سر از حکومت ها نباید شود و
و به اون خاطر اینا برخورد سیاسی در مورد زندان انداختن ازیا شد. په ورته مهال سیاسي احزاب وايي حکومت د پخوانیو کمشنرانو په زنداني کولو سره غواړي په برحاله کمشنرانو فشار وارد کړي څو د ولسمشریزو ټاکنو په روانه پروسه کې غوښتنې ومنل شي. دلیل اصلی که این کمشنرهای اسبق زندانی شدن این بود که دولت میخواد نشان بده به کمشنرهای جدید که اگر پا از پا خطا کردن مثل کمشنرهای اسبق زندانی خواهد شدن. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې محکمې یاد کمشنران په پارلماني ټاکنو کې د فساد او درغلیو په تور په 15 کاله بند محکوم کړي وو، خو د استیناف محکمې دوی په 2 کاله او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړل. بلخوا د برېښنا شرکت 15 انجینران په زابل ولایت کې د یوې چاودنې له امله وژل شوي دي. د کندهار برېښنا حوزوي ریاست رئیس وایي په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي چې 3 تنه یې د لوګر، یو د میدان وردګو او بل یې د چترال اوسیدونکی ده. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دوی انجینران شهر صفا ولسوالۍ ته د وارداتي برېښنا یو مزي د ترمیم لپاره تللي ول. افغانان دي، یو د افغانستان برېښنا شرکت انجینر دی او باقي مانده 3 کسان هم افغانان دي د لوګر ولایت. په سیمه کې سیلابونه راغلي او هلته داسې دقیق معلومات ونه سو چې حادثه ولې راپېښه سوې. د ویلو ده تر اوسه د روښانه نه ده چې دغه ماین د چا لخوا ځای پر ځای شوی دی. بیرته سولې ته ورګرځو. سیاسي مشران د له موجود فرصت څخه په استفادې د سولې پروسه بریالۍ کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین د سولې په اړه د ملي همغږۍ رامنځته کېدو په دې برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کوي. د سولې لپاره د ځوانانو د غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازي عایشې خرم د خبرو پر مهال ویل افغانان د ویجاړونکي جګړې، ځانمرګو بریدونو، ړندو بمباریو، شپنیو چاپو قرباني شوي دي. خرم وایي د سولې بهیر مهم خو ستونزمن پړاو کې دی چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې به د نظام څرنګوالی او راتلونکی تعیین شي، خو په هغې کچې چې د ښارونو د اوسیدونکو لاسته راوړنې او اندېښنې مهمې بلل کېږي، په هماغه اندازه د کلیوالو اوسیدونکو غوښتنې هم مهمې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلینو د سولې لپاره د ځوانانو وربللې ناستې پر مهال د سولې په برخه کې د ملي همغږۍ رامنځته کېدو او په دې پروسه کې د ځوانانو رول باندې ټینګار وکړ. دوی وایي سوله د افغانانو ملي ارمان دی او ځوانان باید د سولې ټینګښت لپاره رضاکارانه هلې ځلې وکړي. صلح یک پروسه ملی است. پروسه ملی ضرورت به بسیج عمومی و ترویج فرهنگ رضاکاری دارد. جوانان هر یک باید یک رضاکار صلح به سطح محل و در کل در سطح یک جامعه باشند. سوله زموږ د ولس یو ملي ارمان دی. دې لوی ارمان ته د رسیدلو لپاره د ځوانانو رول ډیر مهم دی. تاسې ځوانان یاست چې د سولې دا ملي غږ نور هم پیاوړی کړي. د غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازي د خبرو پر مهال وویل چې افغانان له اوږدې او ویجاړونکي جګړې ځورېږي. ځانمرګو بریدونو، ړندو بمباریو او شپنیو عملیاتو د خلکو ژوند ورتریخ کړی دی او په خبره یې چې د افغانانو لومړنۍ غوښتنه د جګړې درېدل او سراسری سولې ټینګښت دی. همه مردم رنج دیده افغانستان از قتل و کشتار و ویرانی کشور خود در عذاب هستند. حملات انتحاری، بمباری‌های کورکورانه و عملیات شبانه زندگی را برای همه باشندگان سرزمین تلخ ساختند و با هر روزی که جنگ ادامه پیدا می‌کند کشور ما 10 روز از کاروان پیشرفت جهان باز می‌ماند. بنابراین اولین خواسته مردم افغانستان و خصوص نسل جوان برقراری صلح و ختم جنگ در سراسر کشور هست. صلح چیزی نیست که وجود داشته باشد، بلکه ایجاد می گردد و در چگونگی ایجاد صلح بدون شک تعهد و تلاش همه جانبه نیاز است و صلح به گونه یک جانبه نیز ناممکن است و صلح عادلانه نیز صلح خواهد بود که بستر جنگ جدید را در این مملکت
مهیا خواهد. په ورته مهال په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازي وایي د سولې پروسه په مهم خو مشکل ترین پړاو کې ده. عایشه خورم وایي د بین الافغاني مذاکراتو نتیجه کې به د نظام څرنګوالی او راتلونکی تعیین شي، خو په هغې کچه چې د ښارونو د اوسیدونکو لاسته راوړنې او تشویشونه مهم بلل کیږي، په هماغه کچه د کلیو اوسیدونکو غوښتنې هم مهمې دي. گفتگو میان افغان ها که به نام مذاکرات بین الافغانی یاد می شود مهمترین و مشکلترین بخش پروسه جاری صلح خواهد بود، زیرا که در نتیجه همین مذاکرات است که چگونگی نظام و آینده ما تعیین خواهد شد. زمانی که آینده کشور و چگونگی نظام مطرح باشه، به همون اندازه‌ای که دستاوردها و تشویش‌های مردم شهرها مهم هست، به همون پیمانه خواسته های مردم اطراف و دهات کشور هم مهم هست. ما جوانان از رهبران سیاسی خود می خواهیم که با صداقت و واقع‌بینی پروسه جاری صلح را به نتیجه برسانند و نگذارند که به بهانه‌های مختلف فرصت به دست آمده برای برقراری صلح از دست برود. د سولې لپاره د ځوانانو د ناستې ګډونوال ټینګار کوي چې د روانې اوږدې تپلې جګړې بار تر ډیره افغان ځوانان او ماشومان په اوږو وړي، هغه جګړه چې دوی په پیل کې هیڅ ډول نقش نه لري. په همدې حال کې به د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي هیڅوک د نظام په قیمت سوله نه غواړي. عبدالسلام رحیمی چې د افغانستان د مطالعاتو انسټیټیوټ غونډې ته وینا کوله وویل چې حکومت د سولې په مخالفت ممانعت او واک غځولو تورنېږي، خو اساسي خبره دا ده چې دوی د نظام په قیمت سوله نه غواړي. بلخوا د غونډې یو شمېر برخوالو نیوکه وکړه چې د سولې په اړه د حکومت طرحه کورني او نړیوال ملاتړ نه لري او پایله نه ورکوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز چې د سیاسي حل، سیاسي مشروعیت او تر مصالحې وروسته نظام په تړاو غونډه جوړه کړې وه، د سولې پر مختلفو ابعادو خبرې وشوې. دې غونډې ته د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویل چې افغان حکومت د سولې پلوی دی، خو هیڅوک د نظام په قیمت سوله نه غواړي. سلام رحیمی وایي له تیر یوه کال راهیسې حکومت د سولې په مخالفت، ممانعت او واک د چارواکو پر پاتې کېدو تورنېږي، خو هیڅوک مسؤلیت داسې وضعیت ته نه سپاري چې ابهام سره مخ وي. آمدن صلح به قیمت بقای نظامه فکر میکنم یک اکثر اتفاقی مردم افغانستان قبول ندارن. این قیمت نمیتن برزن. چرا نمیتن؟ چرا میفهمن که صلح نیست، یک این تسلیم نیست. گاهی دولت متهم کردن به این که مانع صلح است، نمیخواه که صلح بیاید به خاطر از اینکه قدرت بمانند، به خاطر از اینکه به دلایل مختلف. من براتون صادقانه میگم که او دلیل نبوده. د سولې په چارو کې د دولت وزیر همداراز وایي چې د ټاکنو بهیر د سولې مخه ډپ کړې وه، خو ډېر ژر به افغان حکومت د سولې په تړاو ملي گفتمان پیل کړي. رحیمی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو لپاره تر هر وخت ډېر چمتو دی. نوموړی وایي چې د سولې په تړاو له پاکستان سره هم خبرې پیل کړي او که پاکستان د سولې برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي، دغه هڅې نتیجه نه ورکوي. گفتمان ملی قرار است که به زودی راه بیفته که تمام مسائل افغانستان منتظر انتخابات بریم که سرنوشت انتخابات تعیین شود. این گفتمان رئیس جمهور و رهبری دولت اراده را دارند و میخواهند گفتمان ملی که دوامدار با مردم افغانستان در تماس باشیم و سر تمام مسائل بزرگ مملکت یک پروسه مشوره و شامل شدن نظر مردم شامل باشه. نهادهای وجود دارند. خو د دې غونډې ګډونوالو د سولې په برخه کې د حکومت تګلاره نقد کړه او ټینګار وکړ چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکراتو له جریان نه حکومت بې خبره دی او له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته د حکومت ځای او موقف مبهم دی. دوی وایي چې حکومت د سولې په تړاو ملي او نړیوال ملاتړ نه لري او حکومتي طرحه نتیجه نه ورکوي. صلح به هدف نمیرسه. شما ببینید شاید شما وقتی که آقای سالم میگه صلح حکومت است، شاید حکومت به طالب توافق برسه، خیلی زود برسه، ولی خیلی شکننده است، خیلی زود گذر است. وقتی که صلح شما گپ آخر به صلح شما اگر پشتیبانی ملی و بین‌المللی نداشت، برداشت شلغم ارزش نداره. در افغانستان دو مرجع بسیار بزرگ اشتغال زایی وجود داره، یکی ساختمان، کارهای ساختمانی، یکی استخراج معادن. تا زمانی که افغانستان روی دو سکتور به صورت گسترده سرمایه‌گذاری نکنه، ما راه برای ایجاد بنامدن از بنبست کنونی رو نداریم، چون ما در یک بنبست
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متاسفانه قرار داد. مفهوم کاهش خشونت چی است؟ آیا یک خدعه و فریب است؟ آیا کاهش خشونت را که فعلا امریکایی‌ها با طالبا مذاکره کرده هستند چی معنا داره برای سیاسیون ما، برای نظامیای ما؟ تر مصالحې وروسته سیاسي نظام په تړاو د افغانستان د سولې انسټیټیوټ دغه غونډه داسې مهال ده چې ویل کېږي طالبانو د تاوتریخوالي کمولو برخه کې د خپل مشر توافق ترلاسه کړی دی. د اوکرایني الوتکې د نسکورېدو په اړه د لندن غونډه د امریکا متحده ایالاتونو تر فشار لاندې جوړیږي. د حقوقي چارو شنونکي وایي د راغورځول شوې الوتکې په اړه د لندن ناسته د امریکا متحده ایالاتونو تر فشار لاندې دایریږي او امریکایان د قضیې سختولو هڅې کوي، خو ایران دا پیښه داسې توجیه کړې چې ګوندې دوی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د سلیماني تر وژل کېدو وروسته په ماده باش حالت کې ول چې دا پیښه رامنځته شوه. دوی وایي افغان حکومت او ډیپلوماسۍ دستګاه باید د پیښې رامنځته کېدو عوامل او هغه غرامت چې د نورو هیوادونو وګړو ته ورکول کېږي د پیښې افغان قربانیانو ته د هم ورکړل شي. تر دې مخکې د کاناډا صدر اعظم ویلي ول چې د اوکرایني الوتکې د راغورځېدو اصلي عامل امریکا ده، ځکه که د سلیماني د وژل کېدو مسله نه وای مطرح دا پیښه نه رامنځته کېده. د ایران له لوري د غورځول شوې الوتکې په باب د څو هیوادونو ګډه ناسته په لندن کې دایریږي. ویل کېږي دا ناسته د متحده ایالاتو تر فشار لاندې ترسره کیږي او امریکایان په دې هڅه کې دي چې ایران ته د قضیه د بلې ورته قضیې لاکربي په شان سخته کړي. د ایران فضایي حریم نام نه اعلانولو او د میلیونونو ډالرو تاوان سربیره د دې هیواد حیثیت هم زیانمن کړي. د حقوقي چارو شنونکي وایي د ایران له لوري د اوکرایني الوتکې غورځول که عمدن یا سهوا وي، خو په پیښه کې د څو هیوادونو وګړي وژل شوي او سیاسي لامل دا کیدای شي چې امریکا سلیماني وواژه او ایراني چارواکي داسې توجیه کوي چې ګوندې دوی په آماده باش حالت کې وو چې دا پیښه رامنځته شوه. که سهوا و او که قصدا ول، خو د څو هیوادونو وګړي په دې حادثه کې له منځه تللي او په داسې حال کې چې هغه سیاسي یو عامل همدا هم کېدای شي چې امریکې سلیماني ووژه، ایران اوس همداسې توجیه کوي چې موږ په آماده باش حالت کې ولو، دا وضعیت رامنځته شو. له حقوقي اړخه اوس د موږ د هیواد دغه کوم مسؤلیت چې لري هغه اندغه د موږ تاسو د اساسي قانون د 19 ماده پر اساس ده چې د موږ دولت به د خپل د وګړو نه د بهر د هیواد نه بهر حمایت کوي. د ایران له لوري په غورځول شوې اوکرایني الوتکه کې 14 افغان وګړي هم شامل وو. د پخواني حکومت د ترانسپورت وزیر او د چارو شنونکي وایي افغان حکومت باید دا قضیه له داخلو هیوادونو سره تعقیب کړي چې د الوتکې د سقوط لامل څه و او هغه غرامت چې د پیښې قربانیانو ته ورکول کیږي افغان وګړو ته هم ورکړل شي. کسی که به عنوان یک کشوری که چندین تن از اتباعش در او حادثه جان خود باخته، یکی از وظیفه هایش که مکلفیت هایش است که در این جلسات شرکت کنه و با این قضایه ها را به اصطلاح پیگیری کنه که حداقل روشن شود که نتیجه سقوط چی بوده و همچنین غرامت اگر به شهروندا به قربانی ها پرداخت میشه باید در او اتباع افغانستان هم در نظر گرفته شود. دا مسئله یو نړیواله موضوع ده او له حقوقي اړخه په دې کې دا مسؤلیت راځي، ځکه دا اشتباه نه، دا بلکې یو سلسله عوامل تر شا لري چې دا موضوع باید په نړیواله کچه باندې په داسې رقم سره وڅېړل شي چې هغه عدالت په نړیواله کچه باندې په دې موضوع کې تامین شي. د ایران له لوري د غورځول شوې الوتکې په تړاو د تحقیقاتو او قربانیانو ته د غرامت غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر دې مخکې د کاناډا صدراعظم په متحده ایالاتو نیوکه کړې که یې په عراق کې قاسم سلیماني نه وای وژلی دا پیښه به نه رامنځته کېده. د افغانستان پر بیارغونې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی سرمفتش وایي تر سولې وروسته وضعیت لپاره هیڅ ډول تګلاره نشته. جان سوبکو تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، خو تر سولې وروسته وضعیت لپاره هیڅ پلان او ستراتیژي نشته.
د په وینا کې د سولې مسله یو اړخیزه کیږي نو د بیا رغونې د سرتیرو د روزنې امنیت د تامین بیړنیو حالاتو او ورته نورو مواردو په اړه هیڅ راز تګلاره او پلان موجود نه ده. نوموړي همداراز ویلي چې له فاسدو چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ د وسلوالو طالبانو د تقویې لامل شوی. سوبکو داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ټول تمرکز د سولې له پروسې سره د وسلوالو طالبانو پر یو ځای کولو او دغه راز له افغانستانه د خپلو سرتیرو پر ایستلو ده. بهرني خبرونه تر ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرامپ له رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې اترې کړې دي. ډونالډ ټرامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره 13 ورځ په یو ټلیفوني اړیکه کې د ایران، لیبیا او سوریې په اړه هر اړخیزې خبرې اترې کړې دي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به راتلونکي یکشنبه د امریکا متحده ایالاتونو، ترکیې، روسیې، بریټانیا، فرانسې او ایټالیا سرمشریزې کوربنوي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سره منشي انتونیو ګوترش هم ګډون وکړي، په لیبیا کې د وسلوالو کړکېچ په اړه بحث او خبرې اترې وشي. ډونالډ ټرامپ د امریکا متحده ایالاتونو دریم ولسمشر دی چې د دې هیواد د سنا جرګې لخوا استیضا کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو مجلس رسما د ټرامپ د استیضا اسناد د دې هیواد سنا ته وسپارل او د مجلس د ټرامپ د استیضا پریکړه کړې ده چې تر د وروسته به دوی د هغه د محاکمې او استیضا مراحل پر مخ وړي. د دې هیواد د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي تر 2 میاشتو هڅو وروسته په دې بریالي شول چې د ټرامپ ټول اسناد بشپړ او د دې هیواد سنا ته وسپاري. بل خو بیا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر دا د ځان پر وړاندې یوه سیاسي دسیسه بولي. د سوریې په ادلب ښار کې د روسي ځواکونو د یو هوایي برید له امله 13 ملکي وګړي وژل شوي دي. راپورونه وایي دا سیمه چې د سوریې د مخالف وسلوالو تر کنټرول لاندې ده، دغه برید د سوریې د حکومتي ځواکونو په مشورې روسي ځواکونو کړی دی. بلخوا په بریټانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې بیا دغه برید غندلی او زیاته کړې ده چې روسي او سوري ځواکونه په دې هیواد کې له اوربند سرغړونه کړې او وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. وروسته خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پر ټولو معترضو غږ وکړ چې خپل یووالی حفظ کړي. حسن روحاني چې 13 ورځې په تهران کې خبرې کولې پر ټولو ایرانیانو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي او خپل ملي یووالی وساتي. روحاني همداراز له خپلو پوځي چارواکو غوښتنه وکړه چې د اوکرایني مسافر وړونکي الوتکې د ویشتلو په تړاو د بخښنه وغواړي. وروسته له هغه چې د ایران د سپاه پاسدارانو ځواکونو ومنله چې اوکرایني مسافر وړونکي الوتکه دوی ویشتلې، د ایران په ډیری شمېر ښارونو کې خلکو د دې هیواد د رژیم پر ضد مظاهرې وکړې. د یاد الوتکې د رانسکورېدو پیښه څو ورځې وروسته له هغه وشوه چې امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران لوړپوړی پوځي چارواکی قاسم سلیماني ووژه. له دې سره سم اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه. تر بیا